اخرنی سوال به دا وایو د مړي د طرف نه قرباني کول دا بار بار دا خلک تپوسونه کوي. شیخ الفقيه محمد بن عثيمين رحمه الله په دې ډېر تفصیلي لیکل کړي د هغې یو ځای کې دا خبره ذکر کړې ده اصل دا دی چې قرباني الله رب العزت مشروع کړې ده د ژوندو دپاره، دا د مړو دپاره نه ده چې دا به د مړو دپاره، دا اصل کې ده د چا دپاره؟ ژوندو دپاره. بیا تقسیم ګوره علماو داسې کړی ده که دا تقسیم یاد کړې مسله به ته ټوله حل شي. د مړو د طرف نه قرباني کول درې قسمه ده. یو چې دې اصل کې قرباني د خپل طرف نه کوي او مړي پکې ځان سره تابع کوي چې هغوی په ثواب کې شریک شي، دا جایز دی. لکه یو سړي مور پلار مړه دي او دې قرباني کوي په دې نیت چې الله یې ماله ثواب راکړي او زما مور پلار دی، ځکه چې یو قرباني ته وکړي اهل بیت پکې شریک کېږي د مور پلار پکې په ثواب کې شریک شو، دا جایز دی. ځکه چې دلته د مړي تابع کړي دي هغوی مستقل قرباني وله نه ده کړې. دویم مړي وصیت کړی دی چې په ما پسې به قرباني کوي، وصیت پوره کول چې ګناه پکې نه واجب دی، دا دویم حال شو. دریم مستقل قرباني دی د مور پلار دپاره یا د ښځې دپاره یا د رور خور دوی دپاره کوي هغه مړه دي، دا جایز دی. یاد یې کړه جایز دی او غوره نه دي. غوره ولې نه دي؟ ګوره موږ د الله بندګان یو او د رسول صلی الله علیه وسلم تابعدار یو. الحمدلله رسول صلی الله علیه وسلم په خپل ټول ژوند کې مستقل قرباني د مړي دپاره نه ده کړې او صرف هغه نه بیا صحابه کرام هم نه ده کړې. که څوک وایي چې دا ښځه ما ته ډېره نږدې ده او دا مور پلار ما ته ډېر نږدې دي نو ولې د رسول صلی الله علیه وسلم په ژوند کې د هغه بچي نه دي مړه شوي؟ بیبیانې نه دي مړې شوي؟ هغه تره حمزه رضی الله نه دی مړ شوی؟ نور داسې خواږه د هغه قدرمند ملګري نه دي مړه شوي؟ خو د یو پسې هغه مستقل قرباني نه ده کړې. موږ دا نه وایو چې دا حرام دی او نه کي، جایز خو کېږي، یو سړي قرباني وکړه الله به له ثواب ورکړي، خو غوره طریقه نه ده. هر هغه عمل غوره دی چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم کړی ده. موږ په هره خطبه کې اورو وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي او غوره لار هغه د محمد صلی الله علیه وسلم لار ده او د هغه لار دا نو که ته وایې چې نه الله دوی له ثواب ورکړي خو ځان سره په ثواب کې شریک کړه، ځان سره ثواب کې شریک کړه. ښه بعضو په ځان باندې دومره ګرانه کړې ده زما خواله راغلي دي چې مالي حالات یې کمزوري شوي دي خو بس زه د پخوانه وي زما دا طریقه را روانه چې د پلار دپاره قرباني مستقل کړو. دې کال له مې حالات ګډوډ دي دا اوس زه څه وکړم غریب په ګډ ټینشن کې پروت نو موږ ته دا وایو که حالات یې ښه وي مستقل قرباني د مړي دپاره کول د رسول صلی الله علیه وسلم نه دي ثابت. اگر که جایز دي څوک یې وکړي کولی شي. نو دا خلاصه شو.